سلامونه، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ شپږمه چې د 2025 زیږدیز کال د جون له 28 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د امریکا د استازو جرګې ادعا ته د اسلامي امارت خبرګون. اسلامي امارت د امریکا د استازو جرګې له لوري په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ادعا رد کړه. افغانستان کې ژور بشري کړکېچ. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان له یو ژور بشري کړکېچ سره مخ دی. غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې د 22 کسانو وژل کېدل. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې 22 کسان د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي. جرمني کې په 2 جلا پیښو کې د 3 کسانو وژل کېدل. 25 کلن ځوان د شخړې له امله او 2 ښځې بیا په خپل کور کې د چاقو په واسطه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. اسلامي امارت د امریکا د استازو جرګې له لوري په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ادعا رد کړه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان یو واحد او قوي حکومت لري چې په ټوله جغرافیه بشپړ واک او کنټرول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا پر خلاف وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې مشر بیل هایزنګ په یوه رسمي غونډه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو خوندي ځای ګرځېدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې لا هم د القاعده، داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلې فعالیت کوي چې دغه ګواښونه د ثبت شوي تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. د نوموړي په وینا د القاعدې مشر ایمان الظواهري په کابل کې په ښکاره ژوند کاوه او له همدې ځایه یې د امریکا پر ضد بریدونو ته هڅه ونه کوله. افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په پاکستان کې د افغانستان سفارت له چارسمبالي سردار احمد شکیب او په کراچۍ کې د افغانستان له سرقنصل عبدالجبار تخاري سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي. ښاغلي صادق پر خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې د دوی د بحث مهم موضوعات سوداګریزو اسانتیاو ته ورکول، په پاکستان کې د افغان سوداګرو ملاتړ او ترڅنګ یې د هغو افغان زده کوونکو ملاتړ شامل و چې په پاکستان کې زده کړې کوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان له یو ژور بشري کړکېچ سره مخ دی. راپور کې راغلي چې د روان کال جنوري میاشتې راهیسې له 1 میلیون څخه زیات افغانان سږکال داسې هیواد ته ستانه شوي چې لا دمخه له اقلیمي بدلونونو او محدودو بنسټیزو خدماتو سره مبارزه کوي. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې اوسنۍ بشري مرستې یوازې د اړمنو خلکو یوه کوچنۍ برخه پوښي. بیړنۍ او پراخه مالي مرسته ډیره اړینه ده څو د بیرته ستنېدونکو د دوامداره ادغام زمینه برابره شي. که چټک ادغام ونشي دا به د نوي بې ځایه کېدو سبب شي. راپور زیاتوي چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو ستنېدنه شته ظرفیتونه سخت تر فشار لاندې راوستي. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې د دوامداره ملاتړ غوښتنه کړې. په فاریاب ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله 6 تنه وژل شوي او 3 ماشومان ټپیان دي. دا پیښه پرون د پنجشنبې ورځ د دولت آباد ولسوالۍ په جنګل سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې 2 موټر مخامخ یو بل سره ټکر شول. د امنیه قومندانۍ په وینا 3 تنه وژل شوي کسان د جوزجان ولایت اوسیدونکي وو او جسدونه یې کورنیو ته سپارل شوي دي. د پیښې لامل خراب سړکونه، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي نښو نشتوالی بلل شوي دي. کورني خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو حالاتو مو خبر کړو. اوس هم څو مهم بهرني خبرونه. اسرائیلو په غزه کې 22 فلسطینیان وژلي دي. د غزې د روغتونونو سرچینې الجزیرې ته وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 22 کسان د اسرائیلي بریدونو په ترڅ کې د غزې په بېلابېلو سیمو کې وژل شوي دي. دغه راز د غزې د حکومت د رسنیو دفتر وایي چې په تیرو 4 اونیو کې 549 تنه د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال د اسرائیلي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
همداراز 4000 نور کسان د امریکا او اسرایلو له ملاتړه برخمن د غزې بشري بنسټ د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې یا په خپل همغو مرکزونو کې ټپیان شوي دي. له بلې خوا اسرایلي رسنیو ویلي دي چې اسرایلي سرتیرو ته په مرسته غوښتونکو فلسطینیانو د ډزو امر شوی دی. له تل ابیب خبرېدونکي ورځپاڼې هآرټس راپور ورکړی چې یو شمېر اسرایلي سرتیرو ورته ویلي چې دوی ته په غزه کې د مرسته اخیستونکو فلسطینیانو په ضد د وسلو د کارولو امر شوی دی. سره له دې چې دغه خلک بې وسلې وو او هیڅ خطر یې نه پېښاوه. سرتیرو ویلي چې پر خلکو د تیتو پرک کولو لپاره د نه وژونکو وسایلو پر ځای درنې وسلې لکه ټوپک، لاسي بمونه او هوانونه کارول شوي دي. یو سرتیر وایي هلته هره ورځ خلک وژل کېدل. موږ له خلکو سره د ډزو له لارې خبرې کوو. د راپور له مخې د اسرایلي پوځ قضایي څانګه غواړي چې د دغو کړنو په اړه د جنګي جنایتونو رسمي پلټنه وشي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د مرستو د ویش له پیلېدو راهیسې لږ تر لږه 549 کسان وژل شوي او تر دې زیات یې ټپیان دي. له دې سره امریکا د یادې ډلې لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړې چې د حقوقي کارپوهانو په باور د جنایي مسؤلیت اندېښنې راپورته کوي. د ونډو په بازار کې یو خبري راپور ګډوډي جوړه کړه او د ځینو اسعارو بیې په ډراماټیک ډول پورته لاړې. د تیرو ساعتونو په اوږدو کې د پاونډ بیه د ډالرو پر وړاندې تر 4 کلونو وروسته تر ټولو لوړې کچې ته ورسېده. دا پرمختګ هغه مهال وشو چې بازارونه د یو راپور له امله ګډوډ شول. دغه راپور د وال سټریټ جورنال لخوا خپور شوی و او پکې ویل شوي و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي د فدرالي ریزرو د نوي مشر د نومولو پریکړه د روان کال د سپټمبر یا اکتوبر میاشتې ته رامخکې کړي. پاونډ له دې سره تر 1.37 ډالره پورته شو چې دا د 2021 کال د اکتوبر وروسته تر ټولو پیاوړی نرخ ګڼل کیږي. ډالر وروسته له هغه کمزوری شو چې یو خبري راپور خپور شو او پکې راغلی و چې ټرمپ د فدرالي ریزرو د اوسني مشر جیروم پاول د ځای ناستي د ټاکلو په اړه فکر کوي. فدرالي ریزرو د حکومت څخه خپلواکه اداره ده او پاول د هغې کمیټې مشري کوي چې د سود د کچې پریکړې کوي. سږکال تر اوسه سود نه دی لوړ شوی چې دې چارې د ولسمشر ټرمپ غوسه راوپاروله او څو ځله یې پاول بد او ناکاره وباله. ټرمپ دا هم ویلي چې 3 یا 4 کسان یې په نظر کې نیولي دي چې د پاول ځای ونیسي، که څه هم د پاول اوسنۍ دوره تر 2026 کال د مې تر میاشتې پورې ده. دا اندېښنې هم شته چې ښایي ټرمپ داسې څوک وټاکي چې د هغه غوښتنو ته نږدې او غاړه ایښودونکی وي. دا مسله د بازارونو لپاره ځکه حساسه ده چې د فدرالي ریزرو خپلواکي د اقتصادي ثبات او د پانګوالو باور لپاره بنسټیز ارزښت لري. که دا باور زیانمن شي نو پانګوال به د پورونو لپاره لوړې سودي کچې وغواړي چې دا کار به د هر چا لپاره د پور اخیستو لګښت لوړ کړي. جرمني کې په 2 جلا پیښو کې 3 تنه وژل شوي دي. جرمني رسنیو راپور ورکړی چې د هامبورګ په یو سوداګریز مرکز کې یو 25 کلن ځوان له شخړې وروسته د چاقو په واسطه وژل شوی دی. پولیسو ویلي مشکوک بریدګونکی نیول شوی چې یو سوریایي تابع دی. دغه راز دویمه پیښه چې انټر فرانکن په سیمه کې رامنځته شوي یو 16 کلن سړي 2 ښځې په خپل کور کې وژلي دي. تورن کس له چاقو سره پولیسو ته ګواښ کوي چې اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د پولیسو د معلوماتو له مخې دا پیښه ښایي چې یوه مینهواله وژنه یا د کورنۍ شخړې له امله شوې وي. د نایروبي په لاریونونو کې 14 کسان وژل شوي. چارواکي لاریون کوونکي په کودتا تورنوي. د بشري حقوقو سازمان تایید کړي چې د چهارشنبې په ورځ د مالیاتو پر ضد د لاریون پر مهال لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کینیا د حکومت یو وزیر لاریون کوونکي د کودتا په هڅه تورن کړل. خو عیني شاهدان وایي چې اعتراضونه له سوله ییزو غونډو وروسته هغه مهال تاوتریخوالي ته واوښتل چې پولیسو د اوبو توپونه، اوښکې بهونکي ګاز او مرمۍ وکارولې. د لاریون یو مهم لامل د بلاګر البرټ اوجانګ مرګ بلل شوی چې ویل کېږي تر نیول کېدو وروسته یې پولیسو ته په توقیف کې ژوند بایللی. امنیتي ځواکونو د ښار یو شمېر برخې کلابندې کړي او د خلکو لخوا غوښتنه شوې چې د وژل شوي قضیې دې په بېپرې ډول وڅېړل شي. او د پای خبر هم ده چې جاپان کې مشهور قاتل چې قربانیان یې له ټویټر پیدا کول اعدام شو. د جاپان عدلیې وزارت تایید کړي چې تاکاهیرو شریاشي چې د ټویټري قاتل په نوم پیژندل کېده اعدام شوی دی. نوموړي په 2019 کې د 9 کسانو چې 8 ښځې او یو نارینه دي د وژنې په تور محکوم شوی و. شیرایشي به له قربانیانو سره د ټویټر له لارې تماس نیو. هغوی به یې خپل کور ته راوغوښتل، وژل یې او جسدونه یې ټوټه ټوټه کول. چارواکو دا جرمونه ډیر ژور ټولنیز اغیز لرونکي بللي او دا د 2022 کال وروسته په جاپان کې دویم اعدام دی. په سترو صنعتي هیوادونو کې یوازې جاپان او امریکا د اعدام سزا ورکوونکي دي چې حقوقي فعالان پرې نیوکې هم کوي. بهرني خبرونه همدومره او د سپورټ له ډګره به مو زموږ همکاره شبنم وزیري خبر کړي. تر بیا ښې چارې. له عزیر سفینه په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته.
د افغانستان کرکټ بورډ د افغان پریمیر لیګ له پیلېدو خبر ورکوي. کرکټ بورډ اعلان کړی چې افغان پریمیر لیګ بیرته پیلوي او ټولې چارې یې بشپړې شوې. د بورډ په وینا دا به یوه زړه راښکونکې د کرکټ سیالي وي چې د افغان کرکټ غوره ستوري به پکې ځلیدلي ښکاري. د فوټسال غوره لیګ 8مه اونۍ کې نورزاد او پیروزي پنجشیر لوبډلو بریاوې خپلې کړې. پرون د افغانستان د فوټسال غوره لیګ د 8مې اونۍ سیالۍ کې د 2 لوبو په ترسره کېدو سره یې دوام وموند چې پکې د پیروزي پنجشیر او نورزاد اف سي لوبډلې وتوانېدې چې خپل سیالان مات کړي. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د 113 لوبډلو ترمنځ د والیبال اختریزي سیالۍ د ځوان عمر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه کې ځوان عمر لوبډلې د 3-0 میدانونو په توپیر خپلې سیالې مجاهد لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. دغه راز په نړیوال سپورټ کې رونالډو د سعودي عربستان له النصر کلب سره قرارداد وغځاوه. رونالډو چې د مهال 40 کلن دی له 2023م کال راهیسې له النصر سره لوبې کوي. د نوي قرارداد جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي خو ویل شوي چې د 2 کاله نور هم تمدید شوی دی. د هغه پخوانی قرارداد د 2015م کال د جون په 13مه پای ته رسېده. رونالډو په خپله حرفه‌ایي دوره کې 34 جامونه ګټلي چې پکې 7 لیګ اتلولۍ، 15 د اتلانو لیګ جامونه او د اروپا ملتونو جام شامل دي. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې سیر نیوز 24 تر سبانې خپرونې. د الله پامان.